داسې چکاچک موسم دی، چکاچک که نه چې تپوس مه کوئ یار، بریاني والا موسم دی. زما اول کینم بریاني خورم او بیا هغې نه پس زما برډ دی ده یار. وای دا ماسک مې څنګه لګولی یاره، شی غلط شو. ملګرو د دې مینو د مرګ حقیقت هغه څه رنګې دی. داسې چل شوی دی دا مسله چې کوم په سوشل میډیا وایرل ده، کم جیری چې د مشهور ټیک ټاکر دی ورسره ولي الله دا لایو راغلی په هغه لایو کې یو بل ته ویل چې مینو هغه وفات شوی ده، دا جیری ورته وایي. او بیا ورته جیری دا هم وایي چې ما یو تصویر هم اوس ولیدو په سوشل میډیا باندې، هغه مړه ده او داسې سیریس لګیا چې ټول خلکو چې کوم دی په دې باندې یقین کړی دی او وایي چې واقعي چې کوم دی مینو خان هغه مړه ده. بیا چې کله موږ د مینو خان کم ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغې ته ورغلو نو په هغې کې هم 3 ورځې شوې وي چې د ویډیو صحیح اپلوډ کړي نه وو. نو موږ هم شکمن شو چې آیا واقعي داسې کار شوی دی. نو اوس چې کوم دی لیټسټ اپډیټ دا دی چې د مینو خان مینو کومه ویډیو چې دا راغلی ده او هغه وایي چې آیا زه مړه نه یم بلکې په ما باندې چې کوم دی څه بیماري راغلې ده او زه ډېره زیاته بیماره یم. او دا کوم خلک چې دی وایي دا هغه ویډیو مختلف قسمه شیر کوي، وایي چې آیا مینو پکې وفات شوی ده. نو خلکو له پیغام ورکړلی چې برای مهرباني داسې پیک خبر دا مه شیر کوئ ځکه چې په ما باندې څه شوي نه دي او تاسو چې کوم دی په سوشل میډیا باندې یو غوبل یو درز دروز هغه جوړ کړی دی. دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.